په ډېرو خلکو د انګور او سرې مڼې بندې کړې، خشوه تورخم او د بولدک د دروازې بندې کړې. له خوشحالۍ نه راته نه راځي اشنا خوبونه، تا کړل حرام فضل رحمان او د باجوا خوبونه. له خوشحالۍ نه راته نه راځي اشنا خوبونه او تا کړل حرام فضل رحمان او د باجوا خوبونه. مشورتوب د اوازه په دې دنیا وګرځه، جار برادره په دې ډېرو د بلا وګرځه، جار برادره په دې ډېرو د بلا وګرځه. ستا په شان هر شی سریعام موږ چاته نه ورکوو، داسې اسانه دا به ګرام موږ چاته نه ورکوو. چې مې میرمن بربنډه ګرځي پرمختګ څه کوم، زه د اسلام او د مذهب قوانین نه ماتوم، دا سر د مات شي خو خبره د دین نه ماتوم. ویل به زموږ ژبه دفتر او د قلم ژبه ده، د ځینو نه ویل چې پښتو د جهنم ژبه ده. ځلیږي په جهان لکه لمر سور ولاړ دی، او کابل په ماتو پښو راجګ شو په غرور ولاړ دی. وبه ځلیږي په جهان لکه لمر سور ولاړ دی، او کابل په ماتو پښو راجګ شو په غرور ولاړ دی. بیا یې یوه کلندري توره لونګۍ په سر ده، او بیا یې راخیستې شر او شور ټوله نړۍ په سر ده. بیا شو راویښ د خپلواکۍ په سب کې ودرېدو، په جیږو سترګو د نړۍ په سب کې ودرېدو. بیا شو راویښ د خپلواکۍ په سب کې ودرېدو، بیا په جیږو سترګو د نړۍ په سب کې ودرېدو. بیا یې له سولې ناوکۍ سره واده وکړلو، او جنګ یې شیره کړلو، له ځان نه یې میړه وکړلو. خو خدای دې خیر کړي، ورته بیا یو څو کسان غورېږي، او بیا د حملې فکر لري لکه لیوان غورېږي. ځینې بیا شته چې په خارج کې جلوسونه کوي چې دهشتګرد افغانان دا آوازونه کوي. ځینې بیا شته چې په خارج کې جلوسونه کوي چې دهشتګرد افغانان دا آوازونه کوي. سپینه پښتو پښتانه بدنامول غواړي، څوک مو په یو څوک په بل نوم تورول غواړي. که خفه کېږئ پرې مجلس په داسې سپین نه کوم، خدای مې دې وساتي، خو زه چاته توهین نه کوم، ځکه زما اصلي ترکمن او هم ازبک ورور دی، زما هزاره اصلي او هم زما تاجک ورور دی. خو ویل به زموږ ژبه دفتر او د قلم ژبه ده، د ځینو نه ویل چې پښتو د جهنم ژبه ده. ویل به زموږ ژبه دفتر او د قلم ژبه ده، د ځینو نه ویل چې پښتو د جهنم ژبه ده. منافقت کوي دا باز د اورنګو په شان، څه په هنر یې وخړو بې ننګو په شان. منافقت کوي دا باز د اورنګو په شان، څه په هنر یې وخړو بې ننګو په شان. سبا به دا هم راته مخ ته اتل یادوي، او زما پښتون به ترهګر او یا څوک غل یادوي. نو چې ونه سوه زما اور نشم لمبه نشمه، د زړه له درده په خدای څو ورځې اوده نشمه. نو چې ونه سوه زما اور نشم لمبه نشمه، د زړه له درده په خدای څو ورځې اوده نشمه. نور د وخت قدر مه کړئ، مه چې لاس په کار نشئ، او بس لیوني ګرځئ چې هوښیار نشئ. خو د زړه زوره غږومه دې اوبه به دې کړم، د وطن خاورې ښکلومه دې رانجه به دې کړم. سیاستمدار دې نور نیوکې په خپل رور نه کوي، روشن فکران دې غلي کینې نور دې شور نه کوي. سیاستمدار دې نور نیوکې په خپل رور نه کوي، روشن فکران دې غلي کینې نور دې شور نه کوي. زه د کفارو نورو خلکو په کومک څه کوم، چې مې میرمن بربنډه ګرځي پرمختګ څه کوم. زه د اسلام او د مذهب قوانین نه ماتوم، دا سر د مات شي خو خبره د دین نه ماتوم. زه د اسلام او د مذهب قوانین نه ماتوم، دا سر د مات شي خو خبره د دین نه ماتوم. ولې پر دین نه غواړي، ولې دغه خپل نه غواړي، او دا خلک ولې په دې ځان پوهول نه غواړي، تر څو چې دلته کې ژوندی وي یو پښتون وطن کې، دا به ونه مني اسلام خلاف قانون وطن کې. شمه حیران چې نه سړی د سړیتوب دعوه که، ګاونډیان څنګه بیا د ښه ګاونډیتوب دعوه که. دومره زور نشته دی د یک یو زورور ناره کې، او چې څومره زور دی بس د یو الله اکبر ناره کې. مننه. دومره زور نشته دی د یک یو زورور ناره کې، او چې څومره زور دی بس د یو الله اکبر ناره کې. موږ د بمونو او ویټمونو په کیسه کې نه یو، د لویو قوتونو په کیسه کې نه یو. چې خدای مې ساتي چې نه روس باندې ځان نه ساتم، او افغانستان هم هر د اوس باندې ځان نه ساتم. مننه. چې خدای مې ساتي چې نه روس باندې ځان نه ساتم، او افغانستان هم هر د اوس باندې ځان نه ساتم. خو افسوس کوم، زه په هر ساعت ژاړم، زه په ځان نه ژاړم، ستا په وړو کې نیت ژاړم. ستا په شان هر شی سریعام موږ چاته نه ورکوو، داسې اسانه دا به ګرام موږ چاته نه ورکوو. که جنګ کول غواړي راځي سر له سبا دې راشي، او له غلامانو سره دغه امریکا دې راشي. دلته د لویو زورورو بدماشۍ خاورې شوې، او دلته د ډېرو خلکو ککرۍ خاورې شوې، ځکه چې دا د احمدشاه ابدالي
والي وطن دی، دا د خوشحال او د محمود غزنوي وطن دی. ځکه چې دا د احمدشاه ابدالي وطن دی، دا د خوشحال او د محمود غزنوي وطن دی. ګیله له خپلو خلکو کېږي، ځکه خپلو ته وایم دا په چوکو باندې چې ناست دي ښاغلو ته وایم چې اراده او حوصله ځان کې د غر پیدا کړئ، بس ټول صفات ځان کې د حضرت عمر پیدا کړئ. بیا به دا غرونه او سیندونه ټول له تا یریږي، د جهان غټ غټ قوتونه به له تا یریږي. تله راواخلی د انصاف لاس کې پخه ونیسئ او ټوپک مو کېږدئ او په لاس کې کتابچه ونیسئ. تله راواخلی د انصاف لاس کې پخه ونیسئ، ټوپک مو کېږدئ او په لاس کې کتابچه ونیسئ. ځکه چې اوس خو پرمختګ په مهارت کېږي او دا اوسني جنګونه ډېر په سیاست کېږي. دا مرور وګړي بیرته راپخلا کړئ، پاڅئ او نور مو ذهنونه د نفرت څخه صفا کړئ. پاڅئ د دویم واده پر ځای د پاک نبي روضې ته لاړ شئ، یا چېرته حج ته لاړ شئ، یا چېرته عمرې ته لاړ شئ. د دویم واده پر ځای د پاک نبي روضې ته لاړ شئ، یا چېرته حج ته لاړ شئ، یا چېرته عمرې ته لاړ شئ. نوي موټر په ځای راځئ، نوی جومات جوړ کړئ او د بنګلو په ځای ښوونځي له حده زیات جوړ کړئ. لږ د وطن د آبادۍ سوچونه هم پکار دی. اوس چې خپلواکي او ښېرازۍ سوچونه هم پکار دي. بل د وطن په ګمرکونو ښه نظر وساتئ. موږ چې په تاسو ښه باور کړو نو باور وساتئ. په صادراتو میوجاتو باندې پام پکار دی او د خدای راکړو انعاماتو باندې پام پکار دی. ګورئ هوښیار شئ، هېڅوک هم موږ آباد نه غواړي. ګورئ هوښیار شئ، هېڅوک هم موږ آباد نه غواړي. څوک مو له سیالو سره سیال دغه هېواد نه غواړي. زموږ وطن ته خو بارود بې اندازې رالیږي او موږ چې ګلونه چاته لیږو نو وسلې رالیږي. زموږ وطن ته خو بارود بې اندازې رالیږي او زموږ چې ګلونه چاته لیږو نو وسلې رالیږي. په سرحدونو باندې ښه ټینګه پیره پکار ده او د وطنۍ مینې لپاره سره جذبه پکار ده. نور به ډالرو باندې سر د وطن نه ورکوو، په ډیرانو باندې به زر د وطن نه ورکوو. نور به ډالرو باندې سر د وطن نه ورکوو، په ډیرانو باندې به زر د وطن نه ورکوو. خیر دی که موږ پکې بې حده تاوانونه وکړو او تا د وطن عزت ساتلو له کارونه وکړه. په ډېرو خلکو د انګور او سرې مڼې بندې کړې، ښه شوه تورخم او د بولدک ته دروازې بندې کړې. مننه. په ډېرو خلکو د انګور او سرې مڼې بندې کړې او ښه شوه تورخم او د بولدک ته دروازې بندې کړې. له خوشحالۍ نه راته نه راځي اشنا خوبونه، تا کړل حرام فضل رحمان او د باجوا خوبونه. له خوشحالۍ نه راته نه راځي اشنا خوبونه او تا کړل حرام فضل رحمان او د باجوا خوبونه. مشورتوب د اوازه په دې دنیا وګرځه، جار برادره په دې ډېرو د بلا وګرځه، جار برادره په دې ډېرو د بلا وګرځه.